مشهور پښتون ټوکمار او کمیډین میراوس نن لدې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. ارواښاد میراوس ولې او څنګه مړ شو؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. نن د 15 یا پنجشنبې ورځ او د 1404 لمریز کال د اوري 14مه او د 2025 زیږدیز کال د اپریل 3مه نیټه ده. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د پښتو مشهور ټوکمار یا کمیډین حیات الله چې په میراوس مشهور و، د 80 کالو په عمر د شکر ناروغي له امله په خیبر پښتونخوا کې ومړ. هغه څو ورځې مخکې په مرکه کې ویلي و چې د شکر ناروغي له امله یې یوه پښه پرې شوې او د بلې پرې کېدو امکان هم شته دی. میراوس د پی ټي وي او خیبر ټلویزیونونو په ګډون په ډیرو پښتو خپرونو کې کار کړی او ترڅنګ د کمیډي کیسو او سندرو ډیر البمونه هم خپاره شوي دي. نوموړي همدارنګه په بهرنیو هیوادونو کې هم د پښتنو لپاره پروګرامونه جوړ کړي او خپل هنر یې تر هغوی رسولی دی. هغه د پښتنو په حجرو او بنډارونو کې د ټوکو د راوي په توګه ولسي ګرانښت لري او ډیری ټوکې یې د پښتنو په ټولنه کې په ورځنیو محاورو بدلې شوي دي. حیات الله یا میراوس په 1955 زیږدیز کال کې د چارسدې په تنګي کې زیږیدلی و. خبریال اسیر مشوانی لیکلي شیبه وړاندې د میراوس له زوی سره وغږېدم. په ژړغوني غږ یې راته وویل هو پلار مې وفات شوی او نور له موږ سره نشته. میراوس یا حیات خان له ډېرې مودې راهیسې د شکر له ناروغۍ کړېده او ډاکټرانو ترې یوه پښه هم غوڅه کړې وه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.